ننګرهار میشتې ولسونه د تاریخي ځایونو، فرهنګي میراثونو، لرغونو آثارو د ساتنې او د هغو د قاچاق د مخنیوي په اړه د علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان هرکلی کوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عبدالقادر وفاوی تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه د یو ملت د هویت، تاریخ او تمدن استازیتوب کوي او ساتنه د اسلامي امارت ترڅنګ د ټولو ولسونو ګډ مسؤلیت دی. که چیرته موږ ووایو چې افغانستان 15 کلن تاریخ لري نو یو څه به وړاندې کوو. د وړاندې کولو همدغه اثار دي چې موږ وړاندې کوو او پرې وویاړو. نو ټول نه زما هیله دا ده چې په دې ساتنه کې دوی هر افغان په خپل ځای کې، په خپل محله کې، په خپل کلي، بانډه، ولسوالۍ او ولایت کې د دغه شتمنیو ساتنه وکړي او دغه مسؤلیت د ټولو ګډه مسؤلیت دی او ادا یې کړي. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی سمیع الله مبارز به د تاریخي آثارو د ساتنې په اړه د امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان یو مهم ګام بولي او له مسؤلینو غواړي چې د هیواد تاریخي شتمنۍ د ساتنې ترڅنګ نورو هیوادونو ته د قاچاق مخنیوی وکړي. د امیرالمؤمنین شیخ صاحب فرمان هم دی چې باید د تاریخي ابداتو ساتنه وشي، لکه څنګه چې تاریخي ابدات د یو هیواد د ملي شتمني ده. د دې ساتنه یوازې پر دولت باندې نه، پر موږ باندې هم فرض دی چې باید ویې ساتو. د دې د قاچاق باید مخنیوی وکړو، د دې باید سمه ساتنه وکړو، ولې چې د یو هیواد د تاریخي ابدات ډېر ارزښت لري. په ورته وخت کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر احمد شاه عمري وایي د تاریخي ځایونو څخه په دوامداره توګه څارنه ترسره کیږي او په موزیم کې ساتل شوي تاریخي آثار د مسلکي اصولو له مخې خوندي ساتل کیږي. موږ وخت په وخت د تاریخي ځای څخه څارنه او لیدنه کړې ده او خوشبختانه چې په دې اړه زموږ ولس د تاریخي ځایونو په ساتنه کې موږ سره همکار دی او همیشه همکاري کړې ده. خوشبختانه زموږ زړور او تکړه مسؤلین چې په سرحداتو کې پراته دي د قاچاق د منهوی د خاطر اقدامات کړي او همیشه د بعض شیان چې بهر موږ ته تلل هغه یې نیولي او دلته موږ ته راولي او دلته موږ په موزیم کې ډېر په ښه شکل ساتنه ترې کوو. د فرهنګي چارو پوهان هم په دې باور دي چې د تاریخي آثار او فرهنګي میراثونو ساتنه نه یوازې د یو ملت د تاریخي هویت د خوندي کولو سبب کیږي بلکې د هیواد د فرهنګي ودې او د راتلونکو نسلونو د پوهاوي لپاره مهم ارزښت لري.